السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. په نننی درس کې د وخت په باره کې خبرې کوو. هغه لغاتونه یا هغه کلمې چې د وخت پورې مربوط دي او وخت پورې اړه لري، نو د هغو په باره کې خبرې کوو. که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په نامه باندې کلیک کړئ، آل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ. هر کله چې موږ یو نوی درس شیر کوو نو تاسو ته یو خبرداری درشي او هغه تاسو ووینئ او ویډیو لایک کړئ چې نور ملګري هم وویني. اوس راځئ چې درس شروع کوو. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui معنا نن. demain, demain, demain sabah. Après-demain, après-demain, après-demain sabana bol sabah. Hier, hier, hier parun. Après, après, après وروسته. Le midi, le midi, le midi غرمه. Après-midi, l'après-midi, l'après-midi, l'après-midi ماسپښین، یعنی د غرمې نه وروسته ټایم، یعنی ماسپښین موږ او تاسو ماسپښین وایو، نه غرمې نه وروسته چې کوم ټایم وي هغې لپاره l'après-midi وایي. Le soir, le soir, le soir, le soir ماښام. Le matin, le matin, le matin سهار. Maintenant, maintenant, maintenant معنا اوس، یعنی فی الحال. Maintenant معنا اوس. یو ځل بیا تاسو لپاره فرانسوي تکرارومه، غوږ ونیسئ. Aujourd'hui, demain, après-demain, hier, après, le midi, l'après-midi, le soir, le matin, maintenant. Souvent, souvent, souvent اکثره، یعنی زیات وخت. مثلا یو کار چې دی اکثره موږ تاسو اکثره ورته استعمالوو، مثلا یو شی زیات وخت ترسره کېږي، هغې لپاره وایو چې موږ دا کار اکثره کوو. souvent معنا اکثره، زیات ټایم یعنی زیات وخت. souvent اکثره. parfois, parfois, parfois کله کله. parfois کله کله. toujours, toujours, toujours معنا همیشه، تل. cette semaine, cette semaine, cette semaine دا اونۍ، یعنی دا هفته. cette semaine دا هفته، دا اونۍ. le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain راتلونکې میاشت، راتلونکې میاشت، را روانه میاشت، یعنی next month. le mois dernier, le mois dernier, le mois dernier, le mois dernier تیره میاشت. à la fin du mois, à la fin du mois, à la fin du mois, à la fin du mois د میاشت په آخر کې، چې د میاشت په آخر کې. یو ځل بیا تاسو لپاره تلفظ کوم. souvent, parfois, toujours, cette semaine, le mois prochain, le mois dernier, à la fin du mois. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې کوو. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.